محترم د مخکې دو جمعونه دا موضوع بیانېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ادب ذکر کړی دا چې کله تاسو انسانان وینئ چې هغوی سره او سپین جمع کوي وینو دنیا لګیا ده د دنیا په جمع کولو باندې خزانه کولو باندې نو دا وخت چې دا د ما امت یو څو کلمې دي ځان ته د دې خزانه جوړه کو دې دا مقصد نه ده چې سړی به دنیاوي کاروبار نه کوي تجارت به نه کوي میل ملاب معاشرتی زندگی دا بنه تیروي بچه ته ګوټ کې بناسي دا مقصد نه ده خود دا مقصد هم نه ده چې بس صرف د دنیا د پاره دوړ دوب دا منډه او ترړه ده او هغه زندگی چې هغه همیش زندگی ده همیش اوسېدلې داغه ابتدا شته او انتها نشته ده داغه لپاره سړی کوشش نه کوي ځکه ډیره دنیا ورونو داسې ده چې دنیاوي پویا د هغوی وګوره حیران بدي کی د هغوی سوچ د هغوی دماغ حیران بشي د هغوی هوښیار دی ده او هغه د سراج المنیر خپل تفسیر هغې کې لیکلي د هغې وینا مطابق ده د دې آیات لاندې لیکلي دي چې دنیا کې دومره تجربه کار خلک هم شته د دې آیات لاندې لیکلي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون الله فرمایي دوی په دنیا ښه عالمان او د آخرت نه غافل دي او کوم شی چې همیش ده د هغې دپاره څه کوشش نشته نو هغه لیکلي د خپل تفسیر کې دا مخکې روپۍ چې دي دا به د سرو د سپینو وي دا به کرنسي وه نو یو انسان به داسې په لاس باندې معلوموله اندازې نه چېرې د دې به دومره وزن وي نو د هغې مطابق به سامان ورکول نو هغه لیکلي تفسیر کې دنیا کې به دومره تا ته پوی خلک هم میلاو شي چې په لاس باندې چاندي روپۍ کېدي او سونه کېدي د هغې دینار نو د هغې وزن په لاس باندې معلومولی شي بعینه چېرې دا دومره تولې ده او دا دومره وزن لري او بیا چې هغه په زرګر باندې وتري نو بینه برابر وزن باندې معلوم کې نو وزن بالکل صحیح دومره هوښیار او آخرت متعلق هیڅ پوهېږي نشته د آخرت غم د هغه سره هیڅ نشته ده نو مقصد دا ده چې دنیا خو صحیح ده د هغې به هم انسان معاش زندگی تیروي معاشرتي زندگی به وي کار کسب به کوي نوکري به کوي تجارت به کوي خو د آخرت غم هم پکاره ډېر پکاره ځکه یو عالم د خپل بچي ته وایي بچیه دنیا کې دومره دنیا لپاره تیاری کوه چې څومره دنیا کې تا زندگی ده او د آخرت لپاره هم دومره تیاری کوه چې څومره د آخرت کې زندگی ده نو د آخرت لپاره هم څه خزانه څه مال څه بیلنس هغه جمع کول دی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دا څو کلمات ښودلي د بعض وضاحت مخکې جمعو کې بیان شولو اخیری دا بیان شوی و واسألک لسانا صادقا یا الله دې رښتینې ژبې سوال نه کوم یا الله ما دا ژبه رښتینې کې الله چې په دې باندې رښتیا خبرې درست خبرې حقیقت خبرې راوځي الله دا بهترین سوال دا خزانه ده ځان سره بل سوال نبی بل خزانه په دې قیمتي کې هغه دا ده چې د الله نه دا سوال وکړو واسألک من خیر ما تعلم الله د هغه خیر سوال نه کوم چې ته یې پیژنې الله د دې مقصد سره چې الله چې ته یې پیژنې مقصد دا ده الله چې یا الله ډېر څیزونه هغه به زه ځان دپاره ښه ګڼم چې الله پلانکی شی راکړې او پلانکی راکړې
خو د ما دپاره به غوره نه وي. ډېر انسانان ورونو په دنیاوي اسبابو باندې د هغوی حالات بدل شول، دین بدل شول، د هغوی آخرت په دې باندې برباد شو. نو موږ ته څه پته چې موږ په څه باندې خیر. دې وجه نه الله نه به دا سوال کوو واسألک من خیر ما تعلم. الله د هغه سوال د هغه خیر سوال کوم چې الله تعالی ته پته چې دا خیر. دا ډېر زبردست خبره ده. او دا قانون موږ ته قرآن ذکر کړی ده. د قتال په حکم کې رب فرمایي کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. تاسو دا جنگ جهاد دا تاسو بد ګڼو وهو خیر لکم، دا تاسو لپاره غوره ده. اوس الله یو قانون ذکر کړی ده چې دې باندې به زه ته خپل دماغ کولاو، زه ته په دې باندې خپل عقیده خپل سوچ او فکر بدلو. الله فرمایي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله فرمایي ډیر شیونه به تاسو بد ګڼو او تاسو لپاره غوره وي. یو انسان دا یو شی بزان زبې بد ګڼو پاغه به خو اوبه ما لپاره خیر وي. الله پوهیږي دې په خیر باندې. مرض دا بیماری دا نور تکالیف پریشانی دي زو ته بد ګڼو. حال لا چې الله په نسبت ما ته لپاره غوره. الله فرمایي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تاسو به یو چیز بد ګڼو الله په نسبت باغه غوره وي. او الله فرمایي وعسى ان تحبوا شيئا. تاسو به یو شی خوښ ګڼو د هغې مینه بلرو وهو شر لكم، او تاسو لپاره بد وي. ما ته څه پته چې څه شی د ما لپاره ښه دي، ما ته څه پته چې کوم شی د ما لپاره شر ده. عرب فرمائی پا دے کہ تاسو خپل عقل اللہ تا اسپارو. وجہ اللہ فرمائی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وجہ دادا جی اللہ پوئی گی تاسو نہ پوئے ہو. گورا دے اللہ علم کامل مخ کے اور رستو اللہ تا ارس معلوم دی. زو تا صرف دے خپل خپی زائوینو خپل حاضر بینیو وقت چې څه شی موجود ده د هغې لیدونکي یو. رب تعالی په هر څه باندې عالم ده. نو موږ به د الله نه څنګه سوال کوو واسألک من خیر ما تعلم. الله چې کوم خیر ته پېژنې ما دپاره غوره وي یا الله هغې د نه سوال کوم. او دویم پکې دا ده واسألک من شر ما تعلم. یا الله د هغه شر د نه پناه غواړم، یا الله هغې نه مې بچ کې من شر ما تعلمو چې تا په علم کې وي چې دا شر ده. او ډېر شرونه ورونو دي. دا د تعوذ په باب کې صاحب د مشکات 52 سیزونه هغه ذکر کړي دي چې د دې نه به سړی پناهي غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پناهي غوښتله 52 سیزونه. پای کې دا ده چې اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء وشماتة الادام. یا الله دې بدبختی رانیولونه، د دشمن د خوشحاله درنه، د بد فیصلې نه. اللهم انی اعوذ بک من البرص. یا الله د برګي مرض نه پناه غواړم. والجنون لیونتوب نه چې لیونی نشم. والجزام د جزام مرض نه، کوړي مرض نه. ومن سیء الاسقام او د بدو مرضونو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویلې دي هغه تر قیامت پورې برسېږي. نبی صلی الله علیه وسلم بداوي ومن سیء الاسقام. یا الله دې بدو مرضونو نه. او د بد مرض په نن وخت کې مونږ چې په علم کې ده دغه ایډز ده، کینسر ده، رنګ دا اوس په وخت کې غټ مرضونه سخت مرضونه دینه بعد به څه راځي پلانکی مرض او پلانکی مرض. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یو لفظ باندې ما او تا ته هدایت ذکر کړ ومن سیء الاسقام. او بیا ټول نه په دې هغه کې راجمع شو، په دې خزانه کې په دې کې بیا ټول شرونه دي. واعوذ بک من شر ما تعلم. یا الله دې هغه شر چې ته یې پیژنې هغې د نه پناه غواړم. جوړ چې دا ما او تا وایي د ټولو نه پناه. نو دا خزانه ده که دا قیمتي خزانه شوله چې ګوره یو لفظ ده. او د آدم علیه السلام نه واخله
تر اخیری وخت پورې د قیامت پورې چې څومره شرونه دي هغه په دې یو لفظ کې راګي واعوذ بک من شر ما تعلمون یا الله ز پناه غواړم پتا باندې د هغه شر نه چې تا ته پتا ده یا الله تا په علم کې ده دا ډیره بهترینه خبره او آخری نبی هم فرمایي واستغفرک لما تعلم یا الله دې هغه د نه پناهي غواړم یا هغه د نه معافي غواړم چې تا ته الله علم ده دام ډیره قوي خبره ده زبردست خبره ده او لوی خزانه ځان ته راګرون کې ډیر اماو تش پیتاو یا 50 کاله ټوله زندگی دی یو لفظ راګره کړی دا چې واستغفرک لما تعلم یا الله زب دی هغه څنګه پناهي غواړم چې تا په علم کې ګوره انسان دی علم نه کله خپل ګناه مول او د هغه وجوهات شته یو وجه دا ده چې ما او تا نه کله خپل ګناه ځکه یریږي چې ما او تا په نسبت باندې د هغه څه درنواله نه وي مونږ هغه ګناه ګټه نه ګڼو رانه یریش حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ادب ما او تا ته امت ته دادا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره ګناه به وړو کې نه ګڼو نن خو امت څومره غټ غټ ګناهونه کوي او هغه ته داسې معمولی نظر باندې ګوري چې مړه دا خو دا خیر دا خو معمولی کار ده دا خو وړه ګناه ده دا خو صغیره ګناه ده انس رضی الله به خلکو ته وی تابعین ته وی ګوره هغه خیر القرون کې شامل خلکو ته وی انس رضی الله به فرمایل انکم لتعملون اعمالا وخلکو تاسو ګوره عملونه کارونه کوي هي ادق فی اعینکم من الشعر تاسو په سترګو کې دومره واړه ښکاري چې مړه دا خو د ویښته عمره کار كنا نعد على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات نبی زموږ په دور کې به مونږ دا د تباه کوونکو عملونه ګڼو مونږ به دا وایو چې که مونږ دا کار وکړو مونږ خو به تباه شو او تاسو یې داسې ګڼو لکه معمولي د ویښته په شان نو دا ما او تا نه ګناه یېره ده الله ته وایي چې الله تا په علم کې ده ځکه الله نه ویریږي نه که نه د الله شان دا ده قرآن کې ذکر کړی وما کان ربک نسیا تا رب هیرونکی نه ده الله نه یریږي نه الله اکبر رب فرمائی سورہ ممتحنہ کی رب العالمین فرمائی یوم نبعثهم اللہ جميعا اللہ چې دا ټول خلق را جمع کی فینبئهم بما عملوا چې دوی څه عمل کړي پاغه به پوي کما او به خیم وتا پاغه باندې به معلوم کما رب څه فرمائی احصاه الله ونسوه ګور الله را ګر کړي دي او دې خلکو نه هیر دوی نه هیر دي چې په یو وخت کې دوی د الله نافرمانی کړي دا احصاه الله الله را ګر کړي دي ونسوه دوی نه هیرم دي چې ما په یو وخت کې داسې ګناه کړو وجه څه ده ځکه مونږ ګناه وړو کې ګڼو عائشہ رضی الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول نه محبوبه بیبي هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من الله تعالی عائشہ ګورې و ګناه وړو نه غني خبردار چې دا څه ونه وي چې مړه دا وړو کې ګناه ده فإن لها من الله تعالی دی الله په نظام باندې ګورې دی پختنه شتا الله به تپوس کوي مؤاخذه په الله کوي نیول په الله کوي او بل حدیث کې دی نبی صلی الله علیه وسلم ما او تا ټول امت ته فرمایي ایاکم ومحقرات الذنوب خبردار چې ګوره ګناهونه واړه نه غنو معمولی نه غنو چې مړه دا وړه ګناه ده نبی هم فرمایي فإنهن يجتمعن على رجل په یو سړي باندې دغه سي وړې ګناهونه راجمع کیږي حتی یهلکنا تر دې چې تباہ او بربادي کی ګوره دا څه ونه وي چې مړه دا وړه ګناه ده په دې باندې هیڅ نه کیږي نه نبی هم مثال ورکړی بیا رسول الله هم فرمایي تاسو ګورو نه دي مسند احمد کی دا روایت ده رسول الله هم فرمایي تاسو دې ته فکر وکړو چې یو ځای کې یو مسافر یو قافله هغه پړاو منزل واچوي نو لکه څه کوو کټوي په هو
ترکاری او سبزی پخو سالن پخو نو پای کې خلک څوکي یو سړی ملاړ شي یو ډکه یو خلې راوړي یو لرګی راوړي بل لرګی راوړي هغه ټول چې را جمع شي نو غټ اور تی جوړ شي هغه سیز به باندې پوښ دا مثال له ګناهونو ده چې یو ګناه راغله بل ګناه راغله تر دې حتی یهلک نه تر دې انسان په باندې تباہ او برباد شي نورونو موږ نه زکه یری چې موږ خو یا ګناه معمولی ګڼو سپګی ګڼو داګه د وجه موږ نه هېرم او یا دا چې ورونو پاغه باندې وخت تیر شي د ډیر وخت تیرېدو نه بعد تا د څوک رایات کې ډېرې خبرې موږ نه هېرې هلکه فلان کیده کې تا دا خبره کړې ما نه هېروي بل کس تا دا خبره وکړي هلکه تا فلان کیده کې چې تا دا خبره انسان نه هېري او د رب خو داسې قانون ده وما کان ربک نسیا الله هېرونکی نه ده الله هر څه د الله په علم کې دی هغه د علم نه د هغه د یاد نه هغه بهر نه دی هغه هېرونکی نه ده نو اوس دا ګناه به ما نه هېروي خو الله ته موږ څه سپارو دې کلمې کې سپارو واستغفرک الله د هغه ګناه د نه بخښنه غواړم تعلم الله چې ته په باندې پوهې فانک انت علام الغیوب یا الله ته پټو سيزونو باندې په غیب باندې علام یې خبردار او ډېر خبردار او کامل خبردار الله نو ګوره دا څومره اړې وي خبره کې ډېر لوی حکمتونه دي دې وجه نه دا کلمات دا یادول پکار دي کم از کم په ورځ کې یو ځل دې لوستلم پکار دي چې الله رب العالمین په نس باندې مونږ یو لوی خزانه ځان ته جمع کو او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فکنذو هؤلاء الکلمات اما امته تاسو دا کلمې ځان سره جمع کو الله رب العالمین مونږ ته د زده کړې او د عمل کولو توفیق راکړي